د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مشرانو، خویندو، ځوانانو او د رسنیو قدرمنو ګړو په اجازه باندې کوشش به وکړم چې مختصر اوسم سره دې چې سوله داسې یو بحث دی چې په دې کې ستونزمنه ده چې خبرې سره لنډې واوسي. زه فقط غواړم چې دوه درې خبرې. اول دا چې سوله په افغانستان کې تر څو چې واقعي افغاني نیت سولې ته ونه اوسي ممکنه نه ده. سوله په افغانستان کې نه امریکا راوستی شي، نه چین راوستی شي، نه پاکستان راوستی شي، نه ایران راوستی شي. افغانانو باید غوښتي اوسي او په افغانانو کې دا خوا هم شامله ده، په افغانانو کې طالبان هم شامل دي. نیت مهم دی ورته. دویم، سوله په فشار نشي راتلی، سوله په چنه وهلو نشي راتلی، سوله د اعتماد په فضا باندې راتلی شي. په دې پوهېږو چې سوله د جنگ هغه بل طرف ته لفظ دی. کله چې سوله اهمیت پیدا کړي، کله چې د سولې نوم اخیستل کېږي، معنا دی چې جنگ دی. په جنگ کې وژل شوي دي، په جنگ کې ورانېدل شوي دي، په جنگ کې ډېرې زیاتې ناخوالې دي. نو په همدې خاطر باندې سوله غواړو. چې سوله غواړو، سوله کې باید آینده نګر اوسو. سوله د ماضي پر اسپړلو باندې، د ناخواړو پر اسپړلو باندې، په ګیلو باندې، په دې چې تاسو وژلي او ما څو وژلي دي، په دې باندې نه کېږي. سره وینه په وینه نه مینځل کېږي. د سولې هدف هم دا دی چې سره د دې چې هغه چاته چې درد رسېدلی، هېڅ شی هغه درد نشي لرې کولی مګر عفو ورنه غوښتی شي. همدا اوس مونږ اورو په افغانستان کې داسې کورنۍ چې اولادونه یې د لاسه ورکړي، متضرر شوي دي، معیوب شوي دي، مګر د هغوی غږ هم سوله ده، د هغوی غږ هم عفوه ده. وخت کې چې هغه چې متضرر شوي چې هغه یې عفوه کوي، نو هغه چې نه دي شوي مګر د قدرت په راس کې قرار لري، هغوی خو سل چنده باید وکړي، هغوی خو باید سل چنده ورته آماده اوسي. درېیمه خبره، سوله قیمت لري، بې قیمته نه ده. ځکه هغه چا سره چې سوله کوو، د هغوی په دید کې او هغه دید چې دلته په کابل کې دی، هغه دید چې څوک په قدرت کې دي، د هغوی دید ترمنځ تفاوت شته. د هغوی هغه څه چې د افغانستان دپاره غواړي، په هغې کې فرق شته. خو قیمت یې یو دید پورې تړلی دی، بل یې شخصي دی. هغه چې د دید پورې تړلی، هغه چې د نظام پورې تړلی دی، هغه چې د خلکو پورې تړلی دی، هغې ته باید د خلکو اذهان برابر شي چې کوم قیمت دی چې دا ولس د سولې په مقابل کې ورکوي، او په هغې کې د خلکو ملاتړ، په هغې کې یو سیاسي تفاهم ضروري دی، او یو قیمت شخصي دی. هغه د چوکۍ قیمت دی، هغه هغه اسانترینه قیمت دی. سوله د شخص نه باید پورته اوسي، د چوکۍ نه باید پورته اوسي، د مقام نه باید پورته اوسي. نو فلهذا هغه کسان چې په راس د امورو کې دي، هغوی باندې دا یو دین د ملت دی چې په اول قدم کې خپل شخصي قیمت ته آماده اوسي. د خپل شخصي چوکۍ دپاره په افغانستان کې د ډېرو زیاتو کوچنیو مسایلو دپاره مونږ لیدلی دي چې مراتبو باندې زمونږ اساسي قانون چې ولې اساس د نظام دی، په هغې باندې مصلحت شوی دی. د چوکۍ د تقسیم دپاره، د قدرت د تقسیم دپاره مصلحت شوی چې په هغې مصلحت کیدی شي په سوله باندې سل چنده کیدی شي. اخرنۍ دوه خبرې چون چې وخت مې رو په اختتام دی، هغه دا دی چې دا اوسنی کوم جنجال چې راولاړ دی،
موږ هره ورځ چې د سولې فرصت ضایع کوو، حد اقل په افغانستان کې 200 ښکته پورته کسان خپل ژوند د لاسه ورکوي، چې 200 د ژوند د لاسه ورکوي د دې څو چندې زخمیان کېږي، دومره فامیلونه متاثره کېږي. نو دا مسؤلیت ګرځي، د زحمت ګرځي چې وخت او فرصت ضایع نه کړي، ځنډ و خنډ پکې رانولي. د 50,000 بندیانو د خوشي کولو خبره وه، په دې کې شک نشته دی چې حکومت د افغانستان په دې بحث کې شامل نه و. دا یو بیل بحث دی چې ولې شامل نه و، دا یو بیل بحث دی چې ولې دې انزوا ته لاړم. مګر وخت کې چې حکومت ومنل یا یې فشار و یا هر څه چې و، دا بیا سوال دی چې بالاخره 6 میاشتې ونیوې چې لږ 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 بالاخره هغه ټول تقریبا خوشي شو. نو دا په یو هفته کې ولې خوشي نه شو؟ بیا دې د مړو حساب موږ وکړو چې 5 میاشتو کې موږ څومره مړي په افغانستان کې وشو. حد اقل 5-6 زره تر 10 زره کسانو افغانانو خپل ژوند د لاسه ورکړ. دا یو مسؤلیت دی، یو سوال دی چې باید وشي. د 400 نفرو په اړه باندې په 3 ورځو کې 15 میاشتې وروسته مشورتي لویه جرګه راغوښتل کېده، چې اوس 3 ورځو کې راغوښتل کېده. 15 میاشتې مخکې په 3 ورځو کې نه، په 10 ورځو کې نه شو راغوښتل کېدی. ولې راوغوښتل شو؟ ولې په دې فکر ونه شو؟ دا سوال دی، د ټولو خلکو سره باید وسي. دی بله اخرنۍ جرګه خو په همدې راوغوښتل شوه دا مشورتي، چې دې 400 بندیانو باندې فیصله وکړي. په دې 400 کې ټول شامل وو. جرګې بدون د استثناء په خاطر د سولې سره د ملاحظې به درلودې، حکومت دې بدون د قید و شرط اجازه ورکړه چې دا 400 کسان دې خوشي شي. مګر 3 سفیران راوچتېږي، د 6 کسانو په خاطر باندې هغه فیصله بیرون ته ګزار کېږي. اوس نو حکومت سره دا جواب دې ورکړي چې دته د ملت غږ مهم دی که دته د 3-4 سفیرانو غږ مهم دی. دا 15,000 چې خوشي کېږي، دوی خو حلوا نه وایي ښه دی، دوی هم خلک وژلي وو. دوی باندې چې حساب کې حد اقل 100 زره افغانان ورپورې ورتړلی شي، د هغوی وینه هېڅ. مګر د 6 خارجیانو وینې په خاطر باندې د سولې پروسه خطر سره اچول کېږي. په دغه ځای کې دی چې حد اقل په دغه ځای کې د حکومت خپله یوه اراده وښیي، خارجي ته وایي چې تا په ما باندې 15 زره تحمیل کړه، را باندې خوشي کړه، چې را خوشي کړه دا 6 نفر هم زه خوشي کوم، تا را باندې تحمیل کړي. خپله وایي چې ما نه دی کړی، تا را باندې تحمیل کړي. نو چې تا را باندې تحمیل کړه، د عامو افغانانو وژونکی یا تهمت چې ورباندې و هغه دې را باندې خوشي کړه، په دې منځ کې تا تحمیل کړی، دا اراده دې وښیي. وګورئ چې د دې ولس ملاتړ به لري، وګورئ چې یو فضا به ایجاد شي. په عین وخت کې په طالبانو هم غږ کوو چې متباقي څه بندیان ورسره دي هغوی باید خوشي کړي، ډېر زیات د نورو پسې ونه تړي. 15 زره بندیان ډېر شی دی، 15 زره یا لږ څه کم 15 زره دا خوشي شو که قومندو دي که هر څوک دي هغه افغانان دي. طالبانو ته پکار ده چې د ډاډ فضا آماده کړي. خلاصېږو یو دقیقه د ډاډ فضا آماده کړي، دلته خلکو ته د خلکو ویره چې دا هغه ښکته کړي. داسې بیانات د طالبانو نه چې هغه زموږ یا خویندې په ویره کې اچوي یا زموږ ځوانان په ویره کې اچوي یا عام وګړي په ویره کې اچوي. د دغسې بیانونو نه، د دغسې موقفونو نه طالبانو ته هم پکار ده چې ډډه وکړي او د فضا جوړونې کې یوازې د حکومت او یا د دې طرف کار نه دی چې دې طرف غږ کړو چې متباقي دغه 6 بندیان دې هم خوشي کړي، چې 15 زره یې خوشي کړه دا دې هم خوشي کړي. که بل سړی خارجي وژلی وي نو د افغان نه وینه زیاته نه ده، او خصوصا دا دلیل چې خارجي تا په ما باندې دا فیصله کړې، ستا په فیصله کې دام شامل دي، چې دام شامل دي خوشي کوم. مګر په طالبانو بدون قید دی هغه څه چې قومندو دي، هغه څه چې نور بندیان دي هغه دې راخوشي کړي او نور هغه خبرې دواړه طرف باندې وشي چې د اعتماد فضا پیدا کړي، چې سره نږدې وړي. نهایت کې دا بین الافغاني سوله باید ووسي. بین الافغاني سوله په دې موقفګریو باندې نه کېږي چې دوی په هغې اتهام وتړي، هغې په دې اتهام وتړي. وخت مې ختم شو، ډېره مننه، کور مو ودان.